وای د رحمت فرشتي ولېږي خیبر ته، وای د رحمت فرشتي ولېږي خیبر ته، د یوسف غوندې ماشوم کوهي کې پروت دی. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې د ژوند په مزو کې به ملګرو دا 3 ورځې چې په فیسبوک باندې کومه واقعه روانه ده په خیبر کې چې یو ماشوم کوهي ته غورځېدلی دی، د ریسکو او د الخدمت فاونډیشن والا او د کور کلي والا د هغوی د کوششونو نه بعد هغه ماشوم دی هغه کوهي کبر کړو او هغه عمل ته بس د هغې د کوهي د پاسې ورله قبر جوړ کړو چې بس دا د قبر شو. ډېر افسوس ملګرو، د ټول نه اول خو چې چا هم دا فیصله کړې غلطه فیصله یې کړې، د هغې نه بعد په دې باندې به هم خبرې کوو تاسو د ضمیر خان ضمیر صاحب چې کوم د پښتو ژبې شاعر دی هغه کوم وایس او کومې خبرې چې په یو کس سره په وایس میسج باندې کړي هغه راسره واورئ بیا خبرې اترې کوو. صحیح ده؟ فالله الله مې د قسمې چې ځمکه ولا خرصوم ځان ورله د چا سره ګاڼه کومه ما دی والي دور سره د امکار دی را باندې کوي دیاړي دی را باندې کوي قبلارې خو کړل نو ماشوم را وختل دی ان شاء الله سبا ما وسم د چا سره په دغه کې باړه کې رابطه کړې ده او ان شاء الله که زندگی وا هغه راته سحر میسج راکړي نو بس با واده ورته مټه سوا دا ګټي ټول عمر خلک نه کوي تاوانم پکاري او نه په دغه باندې مونږ څوک ته مونږ تاړو خو نه وي ښا ټیک ده کنه او ان شاء الله که زندگی وا نو سحر بر سره بیا کانټیکټ کوم ما د نمبر ویلې دي چې نمبر راغې بیا تستا پیریانم خلاص دي بیا براکاګو بس یو شپه ودرې به ورته پراته یو خو د خیخ یکنه ته په مانیس نه کیږي واده ورته هیڅ چلم را باندې نه کیږي پراته وي وته چې کله دا ماشوم روزي دار مور او پلار د زړه ورمان دي د ماشوم ته د قیامت په ورځ یوازې زنه ټول وطن به وته ملامت یو لپاره وطن کې وا دا خلک نه دا ماشوم نه ملګرو تاسو دا وایس میسج واورېدو د ضمیر خان ضمیر صاحب والا چې ویلي چې 100 لک روپۍ په هم راځي نو زه په لګوم چې زما څومره مال حال د جدت د کور کلی دی دا ورته خرڅومه خو دا ماشوم زه د کوهي نه را بهر کومه وایي چې د دې درد هغه چاته پته لګي چې د چا بچي وي هغه کس ته پته نه لګي چې د چا بچي نه وي. ملګرو دا په شاعرانو کې واحد داسې شاعر دی چې د قوم خاورې خدمت کوي یار. ملګرو دا په شاعرانو کې واحد داسې شاعر دی چې د دې بچي دپاره اواز اوچت کړو ویوایي چې څومره خرچه پرې راځي نو زه برداشت کوم دا ماشوم به موږ د قبر نه وباسو. ملګرو ډېر خلک ورغلل انټرویو له د هغوی پلار سره خبرې وکړې د هغې تره سره خبرې وکړې خو چا پکې هم دا خبره نه ده کړې چې یاره دا یې موږ د کوهي نه را بهر کړو بس صرف دا خبرې دې کړي چې یاره څوک درله راغله څوک رانغلل او دا مسله قبر کړو او دا فیصلې ځکه غلطه کړې چې دا کم ماشوم کوهي ته غورځېدلی او ډایرکټ یې را قبر کړی د دې هېڅ پته نه کېدی چې دا بېهوشه وای کیمرونه څه پته لګي هېڅ پته نه لګي چې داسې دومره ظالمه تا مشغوله دومره درد ویر شي ته دومره لاندې وغورځېږي نو ته کېدی شي 2 ورځې 3 ورځې سره په هوش رام نه شي داسې مسلې پکې راځي. ملګرو دا فیصله یې بلکل غلطه کړې ده او ډېر خلک ملګرو انټرویو له ورغلل خو چا هم پکې دا ونه ویل چې یاره دا ماشوم دی راوچت کړی شي که په هره طریقه وي یار. آفرین ضمیر خان ضمیر صاحب الله دې وکړي چې دا ماشوم د دې کوهي نه راوچت کړي او دله یو ښایسته شان قبر جوړ کړي او موږ تاسو ته هم پکار دي چې د داسې خلکو سپورټ وکړو. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله آباد لره نو راکړي مال اجازت د لوی الله په امان.